پر ټي ټي پي د پاکستاني پوځ زور نه رسیږي ځان په نړیوالو ژغوري. ټي ټي پي وایي زموږ هدف پاکستان کې اسلامي نظام راوړل دي او مرکزونه مو هم دلته دي. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پاکستاني پوځ چې د ټي ټي پي زور نه لري او یا هم پر وړاندې مقابله نه کوي تر څو خپل وطن ناامن وښایي او له نړۍ څخه ډالر ترلاسه کړي او یا هم نړیوال په دې خبرو وډاروي تر څو دوی سره مرسته وکړي. خو ښکاري چې ټي ټي پي په دې منافقت پوه شوی وایي موږ نورو هیوادونو سره کار نه لرو، جهاد مو یوازې پاکستان کې دی. ټي ټي پي د پاکستان د سفیر هغه خبره رد کړه چې دغه ډله د نړیوالو لپاره ګواښ پیښوي. د تحریک طالبانو پاکستان ډلې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان د سفیر هغه خبره بې بنسټه وبلله چې ویلي وه دغه ډله د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ګواښ پیښوي. د دغه ډلې د ویاند محمد خراساني لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې چې یوه کاپي افغانستان انټرنیشنل پښتو ته هم رسېدلې لیکل شوي چې پاکستان له دې لارې غواړي د پښتنو او بلوڅانو له وژلو ځان خلاص کړي او د نړیوالو سترګو ته خاورې وشیندي. په خبرپاڼه کې راغلي د دغې ډلې مبارزه یوازې دننه په پاکستان کې ده او دغه ډله د دې اړتیا نه ویني چې نورو هیوادونو ته ګواښ پیښ کړي. دوی همداراز ویلي چې د دوی مرکزونه افغانستان کې نه بلکې پاکستان کې دي او له همدې ځایه فعالیت کوي. دغه ډله ادعا کوي د دوی موخه د پاکستاني پوځیانو د هغو ظلمونو مخه نیول دي چې د پښتنو او بلوڅو پر وړاندې یې ترسره کوي. په خبرپاڼه کې په نړیوالې ټولنې غږ شوی چې په پاکستان کې دي د پښتنو او بلوڅو وژنه، ورکېدنه او کړاوونه وڅېړي او هغه کسان چې د خلکو په بې کچۍ وژلو کې ښکیل دي هغوی د نړیوالې محکمې او عدالت ته راکاږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.